اوسي وبلا مسألة غدا چه زنانه غسل کوي او د دې ویښته هغې تړلي یې چونټې کړي د دې سره به څه کوي نو دې باره کې دلایلو ته چې سړی وګوري نو راجح خبره دا ده چې کولا وهل د دې چونټو او نه کولا وهل د دې ښځې ته دا خبره واپس ده څنګه که چېرته دا ښځه وایي چې زما ویښته کولاو کما کولاو کړي م نه بیا هم دا اوبه دننه څرمنې ته رسي نو خو صحیح ده که نه مقصد دننه اوبه رسول دي او که وایي چې نه بغیر د چونټې د کولا وهلو نه زما دننه څرمنې ته سره څرمنې ته اوبه نه رسي نو بیا چونټه کولا وهل څه دي لازم دي ولې لازم دي ځکه دې نه بغیر کار نه کېږي او په دې دلیل دا دی په دې حدیث دلیل دی په صحیح مسلم کې دی ام سلمه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغلی یا رسول الله زه داسې زنانه یم چې زه دا سر د ویښته ډېر مضبوط چونټې کوم نو کله چې زه د جنابت دپاره غسل کوم یا د حیض غسل کوم نو دا به زه کولاوم وی لا نه مې کولاوم ستا دپاره دا پوره دي چې ته 3 پیرې په دې ویښتو کې اوبه ور واچي او بیا په باقي بدن باندې اوبه ور واچي معنی ده چې اهم خبره دا ده چې ستا د سر د سرمن چې کومه ده لکه مخکې حدیث تېر شو عایشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا ګوتې په دې ویښتو کې ووهلې چې کله به یقین شو چې او دننه اوبه سرمن ته ورسېدي نو بیا یې په بدن اوبه واړول نو اوس دلته بعض علما دا وایي د حیض په دې غسل کې به یې کولاوي د جنابت کې که کولاو نه کي څه خبره نه ځکه جنابت غسل په مخه راځي صحیح خبره دا ده والله اعلم او مضبوطه چې که چېرته د دې زنانه د دننه د سر د سرمن ته ویښتو ته اوبه رسي او د جړلو ته بغیر د ویښتو د کولاوالو نه نو صحیح شو که نه داسې نه رسي نو بیا ویښته کولا وهل څه دي ویښته کولا وهل بیا لازم دي پوه شوي بې که نه